ملګرو نون لیگ دا اوس په دې نږدې وخت کې یا د پنجابیانو په دې نږدې وخت کې د فوجیانو داسې دفاع وکړله چې لکه دوی هر شی هیر کړل چې څه ورسره شوي وو د فوجیانو په لاس سره د دوی سره په دې بغض کې چې عمران خان یوه کیسه شروع کړې وه چې لکه د پلانی جرنیل زما سره دا زیاتی وکړ نو یا نیوټرل نشول پاتې یا نیوټرل پاتې شول وغیره وغیره دا خبرې د دې په بنیاد باندې دوی د فوجیانو هوا وکړه. اوس د دې کې دومره مخې ته لاړل چې دا پرون قومي سلامتي کمیټۍ نېشنل سکیورټي کمیټۍ چې ده چې زه ورته پنجابي سلامتي کمیټۍ وایم چې هغو دا فیصله وکړله چې په د فوجیانو چې کوم ځایونو په دې باندې چې چا هم حمله کړې ده د پی ټی آی په پروټیسټ په دوران کې د دې ټرایل به چې کوم وي هغه به فوجي آرمي ایکټ په تحت باندې کیږي د دې لاندې به وي نو د آرمي ایکټ لاندې خو دا لږ پخوانه شروع شوی و خو چونکې دلته بیا فرش قومي سلامتي کمیټۍ اجازات هم ورکړه. دلته هسې یو رواج شته نو ښه نه دی زما خپل نه دی خوښ سیاسي په دې ټول سیاسي سیناریو کې هم شته دا دی چې د وکټم په حساب باندې وکټم هوډ په حساب باندې په چا باندې څه ظلم شوی په دې حساب باندې د خلکو همدردۍ اظهار کوي بیا دا هیر کې دوی چې د بنیادی فلسفه څه ده او په دې هغه کې یا د مخامخ چې د چا زه خلاف یم د په وجه سره نو اکثره زه څومره نږدې یم یا نه یې نږدې بیا چې څوک وکټم وي د دې نه د ښه توقع دا بچ کې او بیا ته ورسره مرسته وکړې او بیا سبا ستا په مرۍ کیني د دې نه بالکل بې فکره وي دا ډېر غلط شی دی. یو مثال دا دی که نه چې ما خوا بله ورځ ویلي وو چې عمران خان نه د خیر توقع کول عمران خان نه د انقلاب راوستلو توقع کول عمران خان نه د فوج راغورځولو توقع کول دا ټول شیان ډېر زیات بې بنیاده دي د دې هیڅ بنیاد نشي جوړېدلی ځکه چې دا زموږ په تجربه کې پراته دي چونکې دی لږ کمزوری شه یا فوج یا د حکومت لاړی او بیا د پروټیسټ وکړه په جیل کې ونیو شو یا د زمان پارک باندې چرته شلینګ وشو وغیره وغیره د دې په بنیاد وجه سره یا د فوج خلاف څو خبرې وکړلې د دې په وجه سره د ملګرتیا پکار ده نو دا شی بیا ډېر غلط ثابتېږي. زه وایم چې دا کم پنجابیانو نون لیګیانو چې کوم دا کار وکړ چې د فوج ته همیشه دپاره یوه لار پرېښې ده که هغه د ضرب عضب اپریشن په وخت کې وي چې نواز شریف هم دلته و یا که داسې وي چې دلته د دې قومي سلامتي کمیټۍ چې کوم دا اوس هغه ورکړه اجازت ورکړه یا ومنه یا سپورټ وکړه چې آرمي ایکټ لاندې به د دوی سره دا ټول ټرایل کیږي د دې خلکو سره پی ټی آی وال کسانو سره نو دا او بیا چې څوک د عمران خان مرسته کوله د وکټم هوډ په بنیاد نو دا دواړه یو شانته خبرې دي دواړه نقصاني دي نو کم از کم د دې نه څه نه جوړېږي او بیا ټول سیاسي پارټۍ راوچتېدل پکار دي د قومي سلامتي کمیټۍ مزمت بقاعده اظهار کول پکار دي که وړې پارټۍ وي که غټې پارټۍ دي نو دا مطلب د دې بقاعده اظهار کول پکار دي چې دا غلط کار شو مزمت کول پکار دي.